حضرت یعقوب فرښتې سره کشتی کوي. یو ډیر لوی سبق. کله چې حضرت یعقوب په حران کې و نو هغه غوښتل چې د لابن لور راحل خپله ښځه کړي. حضرت یعقوب لابن ته وویل چې زه به 2 کاله تا سره کار وکم، خو که ته ماته راحل راکې. لابن په دې خبره راضي شو. د واده پر ورځ ناوې حضرت یعقوب ته راوسته او د هغه وخت د رواج په مطابق د هغې مخ په څادر کې پټو چې مخ یې ښکاره نشي. د هغوی واده وشو. خو وروستو چې کله حضرت یعقوب د هغې د مخ نه څادر لرې کړ نو هغه راحل نه وه. د چا سره چې هغه مینه کوله دا د هغې مشره خور لیا وه. چا سره چې هغه مینه نه کوله حضرت یعقوب په دې ډېر خفه و. خو هغه پخپله هم خپل پلار ته هم داسې دوکه ورکړې وه. خو لابن وویل چې زموږ په رواج کې کشره خور د مشرې نه مخکې نه واده کیږي. زه به تاله راحل هم درکم، خو که ته نور 2 کاله زما دپاره کار وکې. حضرت یعقوب په دې رضا شو. د خپل ماما د 20 کالو خدمت کولو نه وروستو حضرت یعقوب خپله کورنۍ او ملکیت سره د حران نه لاړه. کنعان ته د تلو په وخت هغه یو آواز واورېده. هغه ډېر یریده. هغه واورېدل چې د هغه ورور عیساو 400 کسانو سره را روان دی. حضرت یعقوب ته را یاد شو چې عیساو د حضرت یعقوب د کنعان پرېښودو نه مخکې څه ویلي وو. په هغه شپه حضرت یعقوب خپلې کورنۍ نه څه کسان مخکې ولېږل او هغه د هغې نه یوازې د دوا دپاره پاتې شو. کله چې حضرت یعقوب یوازې و نو هغه محسوس کړل چې یو سړی هغه کابو کړی دی. حضرت یعقوب دې سړي سره تر سهاره پورې کشتي وکړه. هغه سړی د خدای پاک فرښته وه. هغه حضرت یعقوب له برکت ورکړ او د هغه نوم یې اسرائیل کېښوده. کله چې اسرائیل خپل ورور عیساو سره ملو شو نو خپلو کې یې صلح وکړه. ګرانو ماشومانو، تاسو خدا کیسه واورېده، خو زه به اوس د دې کیسې په باره کې ستاسو نه یو څو تپوسونه کوم. څنګه م خوښه ده؟ ګرانو ماشومانو، ستاسو نه زما ډومبې تپوس دا دی، د هغه جینۍ نوم څه و چې حضرت یعقوب ورسره مینه کوله؟ ستاسو نه زما دویم تپوس دا دی، حضرت یعقوب د چا سره کشتي وکړه؟ او اوس زه ستاسو نه اخري تپوس کوم، څوک د 400 کسانو سره راغی؟ ګرانو اورېدونکو، یقیناً چې دا کیسه به ستاسو خوښه شوې وي. همدغه شان نورو کیسو اورېدلو دپاره تاسو ضرور زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که تاسو دا کیسې بغیر د انټرنیټ نه اورېدل غواړئ یا موږ سره رابطه کول غواړئ نو د پلی سټور نه زموږ د کیسو ایپ ډاونلوډ کړئ